درنو لیدونکو په داسې حالاتو کې پکار دا ده چې سړی د ډېرې عجلې څخه کار وانخلي، دې ته هم فکر وکړي چې ځان په خطر کې وانچوي او هم خپل مال هم په خطر کې وانچوي. تاسو دې ویډیو ته ګورئ چې ماشوم هم ورسره دی او د تراکتور چلونکی چې کوم دی هغه په سیلاب اوبو تراکتور ورګډوي. که دی لږ د صبر څخه کار واخلي یا 20 دقیقې 30 دقیقې دوی صبر وکړي، نو بیا کوم حالات چې دوی ورسره مخامخ کېږي دا حالات بیا داسې نه پیښیږي. تر دې چې ماشوم نږدې دی چې سیلاب به یوسي او تراکتور ټول په اوبو کې ډوبېږي، دی بیا هم همداسې سرزرۍ څخه کار اخلي. د سیلاب اوبو سره خو د چا زور نه رسېږي، نو پکار دا ده چې سړی حوصله وکړي او په داسې اوبو باندې ورګډ نه شي او نه نقلیه وسایط ورګډ کړي. او په داسې حال کې چې تاسو سره ماشومان هم وي، نو پکار دا ده چې سړی ګوښه څنګ ته ودرېږي او داسې اوبه چې دي په نیم ساعت کې او په 20 دقیقو کې زیاتېږي هم او کمیږي هم. نو که دوی لږ انتظار کړی وای او قرار ولاړ وای او په کمې شوي وروسته په اوبو ورګډ شوي وای، نو د کومو حالاتو سره چې دوی مخامخ شول دا به نه وه کېدی. ګورئ تاسو ګورئ چې ماشوم ډېر وارخطا دی او ماشوم ته هم هغه د اوبه ډېرې ورنږدې شوې، تراکتور مکمل په اوبو کې هغه ډوب شوی دی، یو څه حصه یې پاتې ده او ماشوم هم نږدې دی چې اوبه یوسي، خو هغه ځوانان چې دي د هغوی ژوند یې بچ کړ او ماشوم یې له اوبو څخه راوایسته او دا یې همداسې سرزري کوي. تراکتور چلان دی او زور کوي، نو که دوی حوصله کړې وای په داسې حالاتو کې بیا نه به د مال نقصان شوی وای او نه به د ځان نقصان کېدلی. نو دا خو داسې ده لکه یو سړی چې د خپله ځان خپل ژوند له لاسه ورکوي او په لوی لاس ځان په خطر کې اچوي. انسان خو الله پاک انسان پیدا کړی او عقل یې ورکړی، د عقل څخه باید کار واخلي. د اوبو سره زور ازمیل یا په داسې اوبو ورګډېدل دا د تکلتوب نښه نه ده، بلکې دا د کمقلتوب نښه ده. او اوبو چې دي او سیلاب چې ده د دې سره چا زور نه سمیږي. نو پکار دا ده چې سړی د صبر او حوصلې څخه کار واخلي او په داسې حالاتو کې داسې کار باید ونه کړي، ځکه چې دا د باراني اوبه دي، د سیلاب اوبه دي، نو دا خو په 20 دقیقو کې یا په 10 دقیقو کې زیاتوالی کوي.